السلام علیکم ګران دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ به یې. له هر څه نه مخکې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، همدغه سور بټن چې وینئ دغه وکیکئ او په څنګ کې دا زنګولې بټن هم وکیکئ، آل انتخاب کړئ تر دې چې زموږ نورې ویډیوګانې تر تاسو ژر در ورسیږي. نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او اوس به راسو ویډیو به شروع کړو. ګران دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ به یې. عبدالمتین سروری یم او تاسو ته د مایکروسافټ ورډ شپږم درس وړاندې کوم. او راځو مایکروسافټ ورډ خلاصوم. پنځم درس موږ تر شیر پورې ویلی و او راځو اکسپورټ. اکسپورټ کې موږ تاسې کولی شو هغه کارونه چې په مختلفو دلته هم لکه په سی او اس کې چې کېده، دلته په اکسپورټ کې هم تقریبا هماغه کارونه کېږي چې یو له ښو کارونه دا ده چې په پی ډي اف فورمټ باندې موږ تاسې دغه فایل یا کتاب یا هر څه چې وي ثبت کړو. پی ډي اف خو باید هغه ده چې یو خو انتقال یې اسانه ده له یو کمپیوټر نه بل کمپیوټر ته، دا اسانه ده. او بل کوم وخت کې موږ چې کوم فایل لیکلی وي او په هغو کې خاص فونټ استفاده کړی وي چې هغه فونټ نو بل کمپیوټر کې بیا نه وي یا بل چا سره نه وي، نو هغه سټایل یې په بل کمپیوټر کې نه بدلیږي، په هماغو سټایل باندې پاتې کېږي. نو هغه کولی شي که ځینې دوستان دې موږ تاسې کتاب لیکي او بیا یې لیږي خارج ته یا پاکستان، ایران داسې جوړ دی چاپ لپاره لیږي، نو پی ډي اف کې که ولیږو نو کوم فورمټونه یا فونټونه چې موږ تاسې کې استفاده کړي دي نو هغه به څنګه کې نه خرابېږي. او که داسې ساده ولیږو نو که دغه کمپیوټر کې چې خلاص کړي یا فونټ په یو کمپیوټر کې نه وي نو دی به څنګه شي ډېر ګډوډ او خراب به راشي. نو زه راځم دغه لیکم تر څو تاسو ښه څنګه شئ متوجه شئ. فونټ سایز خو مې ورکړه، راځم یو پښتو فونټ، همدغه فونټ څنګه کومه استعمالوم ورته او یو رنګ هم ورته ورکومه، مثلا دا رنګ، دا مې رنګ ورکړه او فونټ دا څه شوله بهیج خاص یو پښتو فونټ ده چې ډېر دوستان د موږ یې په خپل کمپیوټر کې نه لري. نو که دغه چېرته موږ راسو اکسپورټ او کرایټ پی ډي اف باندې ذخیره کړو، ثبت یې کړو، نو موږ تاسې به د دې مشکل سره نه مخامخ کېږو انشاءالله. بېرته ځو شاته، ماوس مې سم کار نه کوي. دا سوه طریقه د اکسپورټ. او کلوز چې ده، کلوز هم د دغو بټن کار کوي، دلته هم کلوز کیږي او دغو ځای هم موږ مکمل ورډ څنګه کولی شو کلوز یا بندولی شو. اکاونټ که چېرته موږ تاسې په مایکروسافټ کې اکاونټ ولرو نو کولی شو له دې ځای نه داخل شو خپل اکاونټ ته او په دغو ځای باندې موږ تاسې نوم ښکاره شي، یا له دې ځای نه هم کولی شو. نو او که اکاونټ ونه لرو بیا نشو کولی او اکاونټ هم جوړولی شو، په انټرنټ کې اکاونټ جوړ کړو، بیا راسو دلته وارد یا داخل شو. بل دی اپشنسونه، دا هغه ټول اپشنس دي چې موږ کولی شو که چېرته موږ ته په منیو کې دلته موږ ته فعال نه وي نو کولی شو د دې ځای څنګه کړو کم زیات او کار ورنه واخلو. دا ټول اپشنونه دي. وروسته هغه راځو فایل منیو خلاصه شوه او ښه یو څه چې دلته پاته ده انفو کې معلومات، که چېرته موږ تاسې وروڼه یو کتاب لیکي یو چپټر لیکي یا بل هر څه چې لیکي نو که چېرته دلته
مکمل معلومات ورکړي ورته، نو یو څوک راځي مکمل کتاب به نه ګوري چې دا کتاب د څه په اړه ده او څه معلومات پکې دي او چا لیکلی ده، په کوم وخت کې لیکل سوی ده. نو هغه معلومات به دلته وي کې تیار. نو له دغو ځای نه ډېر په اساني باندې موږ تاسو څنګه کولی سو خپل هغه معلومات په دې کې لیکلی سو. دا ټول معلومات دغو ټول ځایو کې چې هر څه لیکلي دي دا هم کولی سو. دا ګوره دلته ټول هر څه معلومات موږ څنګه کولی سو لیکلی سو. او چې کله غواړو معلومات هم پرنټ سي، راځو بیا ورې پرنټ ته. نو که دلته چیرې موږ دا معلومات ولرو او له دې ځای نه موږ تاسې ډاکومنټ انفو، نو دا ډاکومنټ انفو انتخاب کړو او پرنټ ورباندې ووایو، مکمل هغه څه معلومات چې موږ د خپل ځان ورکړي دي او هغه موږ ته څنګه کړي چاپ کړي. اوس آل پیج بیرته ټاکو، راځو شاته. نو دا منیو خلاص شو. اوس راځو انسرټ ته. انسرټ په دې معنا ده یو څه اضافه کول، یو څه شي ور اچول. نو دغه منیو چې ده له دې ځای نه او تر دې ځایه پورې دا ټول موږ څه شي دي، هغه شیان دي چې یو څه دلته موږ ته صفحه کې اچوي یا اضافه کوي. مثلا عکس ده، سټایل ده، یو بل هر څه دي، مثلا خط ده، لیکنه ده. نو دا ټول د څه شي منیو ده، د اچولو یا د اضافه کولو منیو ده. نو راځو ټیبل. ټیبل څه ده او څه کار کوي؟ ټیبل یو مجموعه ده چې موږ ته جوړوي روز او چې کالم. نو اوس به راسو روز او کالم به وکاروو. نو که چېرته موږ غواړو چې یو خانه جوړه سي، دا ده. غواړو دوه خانې جوړې سي، درې خانې، څلور، پنځه، او که غواړو کته کالم اضافه سي، نو په دې رقم به موږ څنګه کولی سو دا اضافه کوو. نو غواړم کم جوړ کړم په دې ډول باندې. ښه، نو اوس دې برخې ته موږ څه شی وایو؟ روز وایو، روز. او دو برخې ته کته داسې کته چې راغلي یو، دوه او درې، دو ته څه وایو؟ دغو ته کالم وایو. یو، دوه، درې، څلور کالمه لرو او څو روز لرو؟ درې روز لرو. نو دغه سو ټیبل. ټیبل په دې رقم باندې څنګه کولی سو؟ کارولی سو. ښه، نو کله چې موږ ټیبل وټاکو، نو دلته څه شي؟ یو ډیزاین او یو لیاوټ. دا دوه منیوګانې موږ ته نورې هم اضافه سي، ځکه تر هغه چې موږ ټیبل نه وي ټاکلی یا نه وي رسم کړی، نو تر هغه دغه منیوګانې چې مکمل مربوط په ټیبل باندې دي او لیاوټ هم دغه ټول په مربوط په ټیبل باندې دي، موږ تاسو ته نه ښکارېږي، ځکه مربوط په نور شیانو نه دي، خاص په ټیبل باندې مربوط دي. نو دا خو د ټیبل موضوع سوه چې موږ څنګه کولی سو ټیبل له دغو ځایه انسرټ ټیبل، او په همدې رقم باندې موږ څنګه کولی سو. یو دا ډیلیټ کوم. ښه، خیر وي. نو کته راځم دې ځای ته او بیا راځم ټیبل ته. ټیبل خو دا نو په دې رقم باندې، نو هر څومره کالم او روز چې موږ وغواړو څنګه کولی سو جوړولی سو په خپله خوښه باندې په دې رقم باندې. دا خو یوه لاره سوه د ټیبل د جوړېدو. بل غواړو انسرټ ټیبل. که غواړو اضافه یا په خپله خوښه باندې څه شي کالم ورته وټاکو، کالم به موږ څو؟ 5 کالم غواړو. او څو روز غواړو؟ 2 روز غواړو. ښه، 2 روز غواړو. که چېرته اوکې کړو، نو موږ ته به هغه ټیبل څنګه کړي؟ جوړ کړي. ګوره 2 روز موږ ته رسم کړه او څو؟ 1، 2، 3، 4 او 5 کالم موږ ته رسم کړل. نو را به سو کته او بیا به ورسو انسرټ او ټیبل.
ښه نو دا خو دوه لارې سوې د ټیبل د جوړېدا. درېیمه لارې دا ده چې موږ څنګه کولی شو په خپله باندې چې کله دا انتخاب کوو یو پنسل علامت به موږ ته راسي کولی شو په خپله کالم نو دا پنسل علامت باندې موږ کولی شو څنګه کړو ګوره روز جوړ کړو او کالم خپله خوښه او په هر ځای کې چې وغواړو موږ ته څنګه کولی شو اضافه کولی شو لکه یو قلم یا پنسل باندې چې موږ غواړو څنګه یې کړو اضافه یې کړو همدا رقم موږ اضافه کولی شو. نو په دې رقم هر نقاشي چې تاسو کوئ ډېر راحت او اسانه به یې وکئ. دا بله طریقه د څه شي سوه د ټیبل د جوړېدا سوه. ښه نو بل طریقه یې دا ده چې موږ څنګه کړو یو نوشته ولرو او هغه ټیبل ته واړوو. مثلا یې دغه څنګه کوم ټاکم او راځم ټیبل ګورو چې دا روښانه سو مخکې دا روښانه نه وه. نو اوس یې موږ ته څه وایي چې کالم څو کالم غواړي یو کالم دلته یې اتومات انتخاب کړو څو کالم یو کالم نو ضرورته که غواړو چې دوه کالمه ورته وټاکو دوه کالمه او هر څه چې وغواړو هغه اوس یو کالم ضرورت ده همغه یو کالم کې څنګه شو دا نوشته په یو کالم کې راغله دا بله لار سوه. بیا راځو انسرټ ټیبل او ښه دلته راځو کته یې اوکې کوو نو انسرټ ټیبل او وروسته له هغه چې راځو اکسل. نو کله چې موږ دا ګزینه اوکې کړو موږ ته به اتومات اکسل په دغو ځای کې خلاص کړي د اکسل صفحه به موږ ته خلاصه شي. نو موږ په خپله خوښه باندې غټوی او وړوکی کولی شو او هلته موږ څنګه کولی شو خپل کار کې کولی شو. مثلا دلته یو شی لیکو عبدالله عبدالبصیر عبدالحق عصمت الله او قاری صاحب مثال دغه سو. نو که چېرته موږ بیرون کلیک وکړو نو بیرته به له اکسله ووځي او هغه ټیبل به موږ ته پاته سي فقط نقاشي به موږ ته څنګه سي پاته سي په دې رقم. نو دلته مستقیم دغه بیا د ایډیټ وړ نه ده او دوه وارې به ورباندې څنګه کوې کلیک کوې دوه وارې چې کله ورباندې کلیک وسو له هغه وروسته که چېرته موږ وغواړو ډبل کلیک ورباندې وکړو بیرته به اکسل موږ ته په دې ځای کې خلاص شي. ګورو چې کولی شو څنګه یې کړو ایډیټ او تغییرات پکې راولو او هر څه نور اضافه یا کم کړو. که بیرته بیرون کلیک کړو موږ به د اکسل له صفحې ووځو او هغه نقاشي به موږ ته فقط پاتې شي. دا د ټیبل بله طریقه او لاره وه او بیا به راسو دا یو وارې لرې کوم ټیبل ته راځو او په ټیبل کې بل څه شی لرو ښه بل لرو کویک ټیبل. نو دا هغه جوړ شوي ټیبلونه دي چې موږ ته دلته تیار شته او ټول دې تغییر وړ دي موږ کولی شو فقط تغییرات راولو او داسې ښایسته ټیبلونه استفاده وکړو. ګوره جنتري ده فقط موږ څنګه کوو په خپله خوښه تغییرات پکې راوستلی شو او هر ځای چې موږ ماوس ایښی وي غواړو هلته چې راسي فقط ماوس مو پرې ایښی وي او څنګه به کېږي ښه موږ ته به یو وارې دا پاکم بیا ورځم انسرټ ټیبل او کویک ټیبل دا وارې ټاکم ورته دغه
ګوره دا تیار ټیبلونه تیار اماده دي او موږ کولی شو فقط څنګه کړو تغییرات پکې راولو هر څه بدل کړو دغه د ټیبل بله لاره شوه بل په ټیبل کې انسرټ ته ورځو او څه شی لرو ټیبل کې بل څه شی موږ فعلا نه لرو ښه نو مخکې مې درته وویل دوستانو چې کله موږ ټیبل وټاکو او په ټیبل کې پورته دغو برخې ته وګورئ په ټیبل کې موږ څنګه کوو ماوس ودروو نو موږ ته به دا دوه منیوګانې اضافه شي ګوره چې کله موږ په څه شي په ټیبل کې کلیک نه وي کړی نو دا دوه منیوګانې بیرته ورکې شي په ټیبل باندې کلیک کوو او دا دوه منیوګانې موږ ته اضافه شوې ورځو لیاوټ ته لیاوټ کې څه کارونه دي سلیکټ نو دلته که ورته ووایو څنګه وکړه سلیکټ ټیبل سلیکټ ټیبل انتخاب کړه یا وټاکه موږ ته څه شي ټیبل وټاکه نو موږ ته یې مکمل ټیبل وټاکو او ورځو چې بیرته هم ته نو که دلته موږ ورته ووایو چې نوشته یې بولډ کړه او دغه سایز یې څنګه کړه ووړ او غټ کړه په دې رقم موږ ته به ټول ټیبل په هغو یوه اندازه باندې کته پورته ځي او مثلا فونټ یې ورته بدل کړه فونټ راځم یو بل پښتو فونټ ورته ټاکم مثلا دا مې فونټ ورته وټاکم او هر څه تغییرات پکې راوستی شو او په اسانۍ باندې راوستی شو نو دا څه شی و بیرته ورځو لیاوټ ته او سلیکټ بیا ورځو سلیکټ رو موږ ته څنګه کړه سلیکټ رو راته پکې سلیکټ کړه ګورو رو څنګه کړه موږ ته سلیکټ کړه که ماوس دلته ولاړ وي بیا ورته ووایو چې څنګه کړه سلیکټ رو موږ ته به هغه رو سلیکټ کړي نو د هغې رو کې موږ هر څه تغییرات سره راولو سایز ګوره چې اوس خاصه د یوې رو سایز کته او پورته ځي نو بیا ورځو لیاوټ ته او ورته وایو سلیکټ کالم نو کالم ماته څنګه کړه سلیکټ کړه ټول یې سلیکټ کړه بیا ورته وایو ماوس دلته دروو او موږ ته څنګه وکړه کالم سلیکټ کړه هماغه څه شی هماغه کالم موږ ته سلیکټ کړه ځکه پورته ګورو یو کالم ده هماغه یو یې سلیکټ کړه او دلته هم دا یو ده نو دا یو په اصل کې دا یو کالم څنګه کړه موږ ته سلیکټ یا انتخاب یا وټاکه بیا راځو سلیکټ څه کار کوي سلیکټ سیل سیل څه شي ته وایي سیل د یوې خانې ته سیل وایي نو په هره خانه کې که موږ تاسې ماوس ولاړ وي او موږ ورته ووایو سلیکټ سیل هماغه خانه به موږ ته وټاکي که یې سایز غټو رنګ یې بدلوو زمینه د شا رنګ یې بدلوو هر څه کار کوو نو دا کار موږ په ډېره اسانۍ پکې کولی شو نو دا څو دي سلیکټ کارونه نو سلیکټ برخه خلاص شوله دغه او دا نو وروسته راتلونکي درسو کې وایو ځکه چې دغه وروسته درسو کې بیا ډېر تکراریږي نو باید وروسته وویل شي نو راځو ډرو ته دلته چې کله راغلو او دا مو اوکې کړه نو موږ ته به د ماوس به د یو پنسل په شکل باندې تغییر وکړي نو که چېرته موږ وغواړو دلته یو شی واچوو خط پکې واچوو په دې رقم خط راته اچوي او په هر ځای کې که موږ وغواړو او خط واچوو نو ګوره موږ ته څه کوي هماغه خط راته اچوي که داسې خط پکې واچوو نو دا د ډرو کار څه او ریزر ته راځو ریزر څه کارونه کوي نو کوم چېرته چې موږ تاسې خط اچولی غواړو هغه پاک کړو نو په دې رقم به موږ ته خطونه څنګه کړي بیرته پاک کړي ګورو دا خطونه ټول موږ ته پاک دا یو خط نه غواړو مثلا په دې کې دا خط نه غواړو دا موږ ته پاک کړه او دا څنګه کوو موږ نوشته پکې کوو دا د دې کار شو وروسته راځو ډیلیټ سیلز مثلا دا زه ورته ټاکم
دې نه یې ورې وځو. ښه دا ورته ټاکم او ورته وایم ډیلیټ. ښه دغه دلته وایي که دغه زه څنګه کړمه، که دغه سیلز دا که ډیلیټ کړمه نو دغه یې مخته په ځای باندې راسي. زه ورته وایم ګورو اوس دغه خانه مخته ولاړه، دا خالي پاتې شوه، نو د هغه په ځای باندې دا راغله. او که داسې ورته ووایو چې دا څنګه کړه ډیلیټ، بیا ډیلیټ مه کوه ډیلیټ شو. او بل ورته واګو ډیلیټ کالم، دا چېرته چې ماوس ولاړ دی دا کالم موږ ته څنګه کړه ډیلیټ کړه. ګوره کالم موږ ته ډیلیټ کړه. او که بیا ورته وایو ډیلیټ روز، دا یوه رو راته ډیلیټ کړه نو هغه رو به موږ ته ډیلیټ کړي. بیا به راسو ډیلیټ ټیبل، دا کوم ټیبل کې زموږ ماوس ولاړ دی دا ټول راته ډیلیټ کړه. ګوره ټول یې ډیلیټ کړه. زه غواړم بیرته یې څنګه کړم راولم. دې رقم باندې بیرته ټیبل راغی او بیا ورځو انسرټ، نه لیاوټ کې و. ښه نو دا برخې هم تر بخښنه غواړم دلته راځو لیکو عبدالله غلام حضرت سید یعقوب. نو که چېرته موږ غواړو دلته یو څنګه وکړو یو رو اضافه کړو، دلته یو څه شی اضافه کړو رو اضافه کړو، نو راځو به دلته به کلیک ورباندې کوو او موږ ته به وایي چې له دغو پورته تاته رو اضافه کړو او که کښته. زه ورته وایم پورته اضافه کړه. که چېرته دا وویلو سید یعقوب پورته ګورو موږ ته یو رو اضافه شوه. او که بیا ورته ووایو چې ماوس مو په غلام حضرت باندې ایښی ده او له غلام حضرت نه کښته موږ ته یوه رو اضافه کړه، دوه وارې ډبل کلیک شو نو دوه رو یې اضافه کړې موږ ته. غواړو یوه رو اضافه کړه په دې رقم به یې موږ ته اضافه کړي. او که بیا ورته ووایو په څنګ باندې د عبدالله چپ طرف ته یو کالم موږ ته اضافه کړه، چې کله وکېږو ګوره چې موږ ته دلته یو خالي کالم څنګه کړه اضافه کړه. بیا موږ ماوس په عبدالله باندې د ورته وایو د عبدالله ښي طرف ته یو کالم هم اضافه کړه. ګورو چې عبدالله ښي طرف ته هم کالم اضافه شو او چپ طرف ته هم کالم اضافه شو. او بل څه ده ښه بل راځو ټاکو ورته دغه موږ ورته وایو دا ټول څنګه کړه موږ ته یوه خانه جوړه کړه. که چېرته دې باندې کلیک وکړو نو څنګه به شي هغه ټول خطونه به موږ ته ړنګ کړي او موږ ته به یوه خانه دا جوړه کړي. نو دا یې په دې. او که بیا موږ ورته ووایو چې بېرته دلته موږ ته خانې اضافه کړه، څنګه به اضافه کړئ ماوس به ورباندې ودرېږي او رابسې دا به اوکې کړي او خپل کالم او روز به ورته وښیي چې هر څو غواړي. زه د مثال په ډول اوس دلته غواړم څلور کالمه او یوه رو غواړم چې اضافه شي. بیا اوکې کوم ګورو یو دوه درې څلور کالمه او یوه رو چې موږ ته دا ښکارېږي دا موږ ته بېرته اضافه شوه. او که یې مخکنی حالت غواړو هم نو څو کولی شو څلور په ځای پنځه نو هغه یو وارې باید پاک شي ټول. نو بیا چې غواړو په دې رقم باندې پاک شو. بیا غواړو موږ څنګه کوو ورته کالم اضافه کوو. پنځه کالمه فکر کوم یو دوه درې څلور پنځه شپږ کالمو ته ضرورت ده تر څو خپل عادي حالت ته وګرځي. دوه درې څلور پنځه شپږ یو دوه درې څلور پنځه شپږ. ښه داسې دي خو ترتیب بیا موږ کولی شو برابر کړو بېرته.
او یا هم له پنسل نه استفاده وکړو. او له هغه وروسته بیا راځو څنګه کوو، که چېرته موږ 2 ټیبله ولرو یا وغواړو دغه یو ټیبل په دې ځای کې موږ څنګه کړو جدا کړو، نو دلته به ماوس ورباندې ودرو او دا به کلیک کړو، ګورو 2 ټیبله شو، یو ټیبل پورته پاته شو او یو دا کښته راغی. او که چېرته موږ بیرته غواړو دغه یا هر ځای کې موږ 2 ټیبله ولرو او هغه څنګه کوو یو ځای کېدا غواړو، نو ماوس به یې دواړو په مابین کې ودروو او څنګه چې به ووایو ډیلیټ بټن تکمه به ووایو تر څو بیرته زموږ ټیبل سره ونښلي او سره یو ځای شي. نو دا درس تر دې ځایه بس ده. په الله جل جلاله هم سپارم او زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ، ویډیو مو لایک کړئ، خپل نظرونه مو راته ولیکئ. په الله جل جلاله هم سپارم. د خدای په امان.